السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که درمنو ملګرو ټیچ ټیکټیکس چینل ته په خیر راغلاست. سمیع الله عبید یم. نن به انشاءالله زموږ او ستاسې درس موضوع موس وي. موږ او تاسې به کنټرول پینل راخلاص کړو او په کنټرول پینل کې به د موس اپشن راخلاص کړو. دلته موږ او تاسې کولی شو د خپل کمپیوټر د موس تنظیمات ترسره کړو. لومړی موږ او تاسې لرو سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټنز. اوس موږ او تاسې موس په داسې ترتیب جوړ ده، کله چې موږ او تاسې صفحه راخلاصه کړو یا په کومه صفحه کې موجود یو، نو په دې صفحه کې که موږ او تاسې د راسته لاسه طرف کلیک وکړو نو هغه منیو راته راخلاصوي. که د چپه لاسه طرف کلیک وکړو نو هغه یو شی راته انتخابوي. ولې که چېرته موږ او تاسې راسو دا ټیک مارک کړو او افلای کړو نو اوس به موږ او تاسې د چپه لاسه طرف کوم کلیک چې موږ او تاسې وکړو په هغه به منیو راخلاصوي، او د راسته لاسه طرف کوم کلیک چې موږ او تاسې وکړو په هغه به شی انتخابوي. یعنې دلته موږ کولی شو د موس د بټنو دندې سره وربدلې کړو. دلته په تصویر کې هم تاسو ته ښکارېږي کوم وخت چې موږ کلیک کړو نو د موس د بټنو دندې څنګه کېږي، یو له بل سره بدلیږي. یا که په عامه اصطلاح ووایو موس له راسته لاس څخه چپه لاس ته اړولی سو. همداسې ډبل کلیک سپیډ دی. دلته موږ او تاسې کولی شو د ډبل کلیک لپاره سپیډ اضافه کړو. دلته که موږ او تاسې دا سلو وي، بیا چې موږ او تاسې یو اپشن غواړو چې دلته په ډیسکټاپ یا په بله ساحه کې راخلاص کړو، نو زموږ دوه کلیکه که څه هم ترمنځ یو څه فاصله راشي خو یو شی به راته راخلاصوي. موږ او تاسې دوه کلیکه کوو په عادي حالت کې نو موږ تاسې ته به راخلاصېږي. ولې که چېرته دا فاصله اندازه یې زیاته سي نو د اندازې د زیاتوالي سره به زموږ او تاسې بیا دلته په دوه عادي کلیکونو سره یو شی نه راته راخلاصي، بلکې موږ او تاسې به دوه کلیکه کوو، هغه به ډېر په تیزي سره کوو. یعنې د دوو کلیکو ترمنځ فاصله به مو بیخي نه وي. که چېرته دا سلو وي نو بیا د دوه کلیکو ترمنځ فاصله یو څه ګنجایش لري، یو څه فاصله زیاده سي. ولې که چېرته دا د فاست خواته وي نو بیا به هېڅ فاصله نه وي او ته به تیز تیز کلیکونه کوې تر څو پورې تا ته یو څه راخلاص کړي پر ډیسکټاپ باندې. بله موضوع موږ او تاسې ټرن آن کلیک لاک ده. که چیرې انتخاب وي او بیا موږ او تاسې راسو د افلای کړو، له دې ځای څخه اوس کله چې زه یو شی انتقالوم نو د انتقالېدو سره سم به دا کوم څه چې زه انتقالوم دا به یو څه وخت لپاره چې زه داسې وګرځوم نو زما په دې پوینټر پسې به شنلي. اوس که زه موس بټن اعلام کړم دا به ورپسې شنتي او نه به جلا کېږي تر کومه وخته چې ما کلیک نه یې کړی. کله چې زه کلیک وکړم دا به ځینې جلا کېږي. دلته سټینګ کې موږ او تاسې تنظیمات ترسره کولی شو. که چېرته راسي موږ تاسې دا شارټ کړو او اوس موږ تاسې اوکې کړو، اوس به ډېر په لږ وخت چې مازې مو د حرکت ورکوي بلا به ورپسې شنلي. بیا که چېرته موږ کلیک کیله کړم موږ او تاسې دغه پوینټر سره او کوم څه چې موږ انتقالوو هغه به ورسره شنتي. ولې که راسي دا فاصله یې ورته ډېره کړو او دلته لانګ خواته نږدې کړو نو څومره چې موږ د لانګ خواته نږدې کوو هغومره بیا زموږ څخه ډېر وخت اخلي. که چېرته اوس زه راسم دا یو څه وخت داسې وګرځوم نو دا به نه ورپسې شنلي، ځکه چې دلته اوس موږ ډېر وخت ورته انتخاب کړی دی. نو ښه ډېر وخت دا وګرځوم داسې به مو ورپسې شنته یې کلیک نه ایله کوم. اوس که چېرې زه کلیک ایله کړم نو دا به ورپسې شنته یي او بیا به تر څو پورې چې زه بل کلیک کوم تر هغو پورې به دا نه زنجلا کېږي. که مو چېرته نه څه خوښ بېرته کلیک کوو، کوم وخت چې موږ کلیک کوو افلای کړو نو بلا به تنظیمات ختم شي او بیا به مو نه ورپسې شنلي. که هر څومره وخت موږ او تاسې دا داسې وګرځوو نو زموږ او ستاسې دا موس به شي پسې نه شنلي. پوینټرز ته راځو. په پوینټرز کې بیا موږ او تاسې د شکلو تنظیمات کولی شو. د کمپیوټر د هر حالت لپاره موږ او تاسې دلته شکلونه لرو، تاسې ته به ښکارېږي. هر حالت ته خپل نوم لیکل شوی دی او د نوم لیکلو سره یې هغه شکل هم په دې حالت کې موس دا رقم وي. نو موږ او تاسې کولی شو دلته کټګوري وربدله کړو. هره کټګوري چې مو خوښه وه نو هماغه کټګوري انتخاب کړئ، هغه کټګوري به ورسره راسي. کوم ډول چې مو خوښ وو نو هغه انتخاب کړئ، انتخاب سره به اتومات ستاسو موس هغه شکل ته واوړي. اوس یې افلای کړئ، کله چې مو افلای کړئ نو ستاسو موس اتومات شکل سره هماغه ډول ته درته واوړي. که تاسو غواړئ چې سنګل حالت لپاره یې بدل کړئ، غواړم چې د نارمل سلیکټ لپاره یې بدلوم نو نارمل سلیکټ انتخابوم او دلته براوز ته راځم. په براوز کې چې هر شکل ستاسو خوښ شي نو هماغه شکل ورته انتخابولی شئ. موږ او تاسې راځو دې شکلونه ګورو. دا شکلونه چې مو کله ټول وکتل هر شکل چې مو پکښې خوښ و نو هماغه شکل انتخاب کړئ. فرض کړئ د اوس لپاره زه دا لاس شکل انتخابوم نو دا اوپن که. کله چې مو اوپن کړئ اپلای کوئ اوس به موږ او تاسې دا موس عادي حالت د لاس حالت دا اوښتی. که غواړو چې بیرته خپل عادي حالت ته راولو نو دلته ریسټور ډیفالټ ورته وو تر څو پورې بیرته زموږ ستاسې دغه موس یا د کوم حالت چې موږ بدل کړی دی د پوینټر لپاره دا خپل عادي حالت ته راسي. سیو از کې موږ کولی شو دا کم ډیزاین چې موږ او تاسې دلته خوښ کړئ د انتخاب کړی مو ده نو هماغه ډیزاین په خپل یو نامه سره ثبت کړو. کولی شئ دلته یو نوم ورکړئ، د دې نوم سره بیا تا ته هماغه ډیزاین ښودل کېږي. اوس موږ تاسې د نوم ورته ورکړئ. اوس که چېرې موږ تاسې راسو دا حالت بدل هم کړو نو موږ تاسې بیا کولی شو په اسانۍ سره خپل حالت راخلاص کړو، ځکه چې موږ تاسې دلته خپل نوم ورته ورکړئ، مشخص نوم په هماغه مشخص نامه سره موږ تاسې راخلاصولی شو. که مو چېرته نه خوښ نو بیرته ډیلیټ اپشن موږ ته فعاله کېږي، صرف هغه خپل نوم به انتخاب کړئ او ډیلیټ اپشن باندې به کلیک کړئ تر څو پورې همدا بیرته ډیلیټ شي. وروستۍ برخه کې موږ یو ټیک مار لرو انیبل پوینټر شتو. که چېرې انتخاب یې پوینټر سره به یو څه اندازه سایه وي او که چېرې نه انتخاب یا به سایه نه وي ورسره.
که چېرته داسې نه درته ښکارېږي موږ تاسې به د مګنیفایر څخه استفاده وکړو په سرچ کې به MEG ورته کلیک کړو او مګنیفایر به راخلاص کړو تر څو پورې موږ او تاسو ته د دې موس څخه کومه ساحه چې ده دا راښکاره شي. مګنیفایر ته به راسئ په دې ویو کې به دا فول سکرین ته واړوئ تر څو پورې تاسو ته ښه ښکاره شي. د مګنیفایر اندازه یو څه غټوو. اوس دلته زه ورته وایم چې سایه دې ورسره وي. نو اوس که موږ چېرې دا اپلای کړو نو زموږ له پوینټر سره به یو څه اندازه سایه وي چې تاسو ته به اوس ښه درښکاره کېږي. ولې که موږ تاسو راسو دا غیر فعاله کړو او اپلای کړو نو اوس زموږ ستاسو له پوینټر سره هېڅ سایه هم نه وي موجوده. پوینټر آپشن کې موږ تاسو کولی شئ د پوینټر د سپیډ اړوند تنظیمات ترسره کړو. همداسې نورو برخو لپاره لومړی سر کې موږ تاسو لرو سلیکټ ا پوینټر سپیډ. دلته موږ تاسو د پوینټر لپاره سپیډ اضافه کولی شو. څومره چې موږ تاسو د سلو خواته ځو بیا به موږ تاسو د پوینټر دغه سپیډ هم سلو وي او څومره چې موږ تاسو د فاست خواته ځو نو بیا به موږ تاسو د پوینټر سپیډ هغه هم راپاس وي څومره چې موږ تاسو د فاست خواته نږدې شوي. که چېرته د لاندینی ټیک مارک ورسره نه وي لګېدلی نو بیا به زموږ ستاسو د پوینټر سپیډ غیر منظم وي او تیزوالی به یې په داسې اندازه سره وي چې تر اندازه به ډېر زیات تیز وي. لومړی به موږ تاسو دا پاس ته ورسوو او دلته به دا ټیک مارک ورسره ولګوو تر څو اندازه یې تیزه شي خو ولې په کنټرول کې. نو بیا زموږ ستاسو د موس د اندازه د موس حرکات به په کنټرول کې. automatically move pointer to default buttons and dialog box که چیرې انتخاب وي بیا به زموږ ستاسو پوینټر اتومات د اوکی بټن یا د اس بټن ته ځي. فرض کړئ موږ راځو دلته یو شی راخلاصوو نو کوم وخت چې زه یو څه راخلاص کړم دا ساوند راخلاصوم کله چې ما ساوند راخلاص کړم نو زما پوینټر اوس تاسو ته ښکارېږي دلته اتومات د اوکی بټن ته خپله ځان ورسوئ. یا فرض کړئ په کمپیوټر کې یو څه ډیلیټوو نو زه راسته کلیک کوم او ډیلیټ ورباندې کلیک کوم اوس پوینټر اتومات شکل سره د اس بټن ته ځان ورسوئ. که چېرته دا نه انتخاب یا حرکت نه کوي همغې بټن ته ځان نه رسوي. فرض کړئ اپلای کوو اوس زه یو څه ډیلیټوم کله چې زه دلته ډیلیټ ورباندې وم نو موس پر خپل ځای باندې پاتېږي او د اس بټن ته نه ځي. زه به وروسته خپله دا د اس بټن ته راولم او بیا به یې ورباندې کلیک کوم نو موږ دا ورسره انتخابوو تر څو پورې دا موس خپله دا زموږ پوینټر اتومات ډیفالټ بټن ته ولاړ شي هغه بټن ته ولاړ شي چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره استعمالوو. ډسپلی پوینټر ټریلز دلته موږ تاسو کولی شئ پوینټر لپاره دا شکل ور بدل کړو داسې یو شکل ورته راواخلو لکه څو پوینټران چې موږ تاسو ته ښکاره کېږي. تاسو اوس په ویډیو کې زما په سکرین باندې وینئ کوم شکل ته واوښتی اندازه یې ورته ډېرولی او کمولی شئ. څومره چې موږ تاسو د شارټ خوا ته ځو نو اندازه به یې کمیږي او څومره چې د لانګ خوا ته ځو نو اندازه به یې زیاتېږي. که مو چېرته نه و خوښ نو دا ټیک مارک ایسته کوئ اوس به عادي حالت ته راشي او ستاسو پوینټر به هېڅ هم ونه لري. هایټ پوینټر وایل ټایپینګ که چېرې انتخاب وي نو پوینټر به د ټایپینګ په وخت کې پټ وي. یعنې کله چې ته په کمپیوټر کې ټایپینګ کوې نو پوینټر به نه ښکاره کېږي. ولې که چېرته دا نه انتخاب نو بیا به ستا پوینټر ښکاره کېږي. که څه هم ته ټایپینګ کوې ستا پوینټر لکه دا اوس چې تا ته ښکاره کېږي همدغسې به هم ښکاره کېږي. او که چېرته دا انتخاب کړې نو د انتخاب سره سم به ستا پوینټر بیا نه ښکاره کېږي. دا اپلای کړه ورسره اوس دا کوم پوینټر چې تاسو پر د سکرین باندې وینئ دا تنظیمات چې زه درسره کوم دا به د لیکنې په حالت کې سره نه ښکاره کېږي. بیا به د لیکنې په حالت کې دا نه وي موجود پټ به وي. هر وخت چې تا موس وښوروئ دی به بېرته درته ښکاره کېږي. شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس کنټرول کی که چیرې زه د کنټرول بټن ووهم نو پوینټر موقعیت ترې راته وښیي. اوس فعاله ده نو موږ تاسو په کمپیوټر کې د کنټرول بټن کلیک کوو. د کنټرول بټن په کلیک کولو سره به په اتومات شکل موږ تاسو ته د پوینټر دغه کوم موقعیت چې دغه به راته ښودل کېږي. که چېرته موږ راسو دا غیر فعاله کړو نو اوس به موږ تاسو ته د پوینټر هېڅ موقعیت هم نه ښودل کېږي. بیرته راځو فعاله کوئ او اپلای کوئ. کله چې موږ تاسو اپلای کړو نو اوس به موږ تاسو ته د پوینټر هغه کوم موقعیت چې دی هغه به راته ښودل کېږي. هارډویر کې کولی شئ د خپل موس اړوند تنظیمات ووینو. لومړی سر کې کوم موس ته لرې هغه به انتخاب کړئ. دلته به تاته معلوم شي چې دا د یو اس بي موس دی او که یا کمپیوټر ته خپله داخل شوی ده. همداسې لاندې یو جمله ورته لیکل شوې ده this device is working properly. که چېرته دا جمله ورته لیکل شوې وه نو ستا موس سم دی او که نه لیکل شوې نو بیا ممکن کوم مشکل ولري. ملګرو ویډیو پر همدې ځای باندې پای ته رسوو. په دې هیله چې ویډیو مو تر پایه کتلي او زموږ مخکینۍ ویډیوګانې هم راسره تعقیب کړئ کوم چې موږ لینک درته په ډسکرپشن کې د ویډیو درکړی ده. تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.